أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. فرميات كده وكلم الله منهم من كلم الله ويلو بعض الذين أغرق خبري كده الله سره ولبزي ترجمة السين رازي منهم من كلم الله بعض الذين بيغمبرنا هغري كلم الله تي الله فاق وسر خبري كده يا رقايدي مطابق ترجمة السين رازي كلم الله خبري وسر الله فاق كده يا الذين آمنوا بيات الله فاق بياغ مضمون راوړل اے مؤمنانو انفقوا خرج کوي مما رزقناکم چې موږ تاسو ته رزق درکړی ور دې رکوعاتو کې چې دې صورت کې دوه قسمه چې دې احکامات د الله پاک بیانېدل یو دا چې جانی قربانی یعنی جانی عبادت کم چې جانی قربانی وبټي یو دا مالی یعنی عبادت او معاملات دواړه پکې بیانېدل دې صورت کې نو مخکې آیاتونو کې موږ ویلو من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا هغه آیات کې موږ دا ویلو چې یعنی څوک ته هغه چې الله پاک له قرض ورکړي معنی چې د الله پاک په لاره کې څوک خرج کولی شي د خرج تذکره شوې وه دویم نمبر تذکره په دې مخکې آیاتونو کې شوې وه د جهاد او بیا د جهاد د تاکید د زورنې لپاره د طالوت او د جالوت قصه الله پاک راوړې وه چې طالوت او جالوت دا قصه دغه د جهاد موافق وه نو په دې باندې د جهاد هغه آیات له هغه حکم له زور ورکوو نو د دې آیات کې چې دی تاکید دی د هغې خرج مخکې چې مونږ کوم آیات ویلی چې من ذا الذي يقرض الله یعنې څوک دی هغه چې الله پاک له ښه قرض ورکړي یعنې د الله پاک په لاره کې خرج وکړي نو دا آیات د هغې تاکید دی په هغې باندې زوره ده ځکه چې ګوره یو عبادت عبادات مالی یو عبادات جانی یعنې بعضې داسې عبادت چې هغې د جسم سره تعلق دی بعض داسې عبادات د هغې د مال سره تعلق دی نو د هغې زورنه شوې وه د جهاد د طالوت او جالوت په قصې او د دې مالی قربانۍ باندې دا زوره د الله ورکوي چې ای مؤمنانو انفقو خرج کوئ مما د هغې څه نه رزقناکم چې موږ تاسو له درکړی دی من قبل مخکې د دې نه ان یأتي یوم لا بیع فیه چې راشي هغه ورځو لا بیع فیه چې په هغې کې چې دی څه دی بیه نشته یعنې خرڅول اخیستل پکې نشته معنه ده چې داسې ورځو یو سړی بیا نیک عمل علي او د هغې لپاره څه ورکوي لکه څنګه چې په دنیا کې د چا سره څه شي د ضرورت وي نو بس پیسې ورکړي یا هغه خپل شی خرڅوي یا نورې پیسې ورکړي چې هغه بل شی ځان له والي نو دا یو طریقه په دنیا کې نو د قیامت ورځ داسې ورځ ده چې لا بیع فیه چې په هغې کې څه اخیستل هم نشته یعنې داسې نشي کولی چې څه پیسې وغیره ورکړي او نیک عمل پرې ځان له والي دا هم انسان نشي کولی ولا خلتون او داسې ورځ ده چې په هغې کې دوستانه هم نشته یعنې داسې هم نشي کولی چې یو ملګری تاله نیک عمل درکړي چې یو ملګري نه نیک عمل غواړي یو طریقه دا چې یو سړی یو شی اخلي دویمه دا یو کس نه چې لکه ماله دا خپل شی راکړه نو داسې ورځ ده چې په هغې باندې نیک عمل یو ملګري نه هم نشي اخیستی بلکې د قرآن مجید دېرشتمه سپاره کې الله پاک د قیامت د ورځې د تذکره په عجیب طریقې سره ذکر کړي ده ویوم یفر المرء من اخیه وامه وابیه د قیامت ورځ داسې ورځ ده یوم یفر المرء من اخیه چې په هغې ورځ به چې دی انسان د خپل رور نه تښتي کنه عام طور په دنیا کې چې دی دا رور چې دی دا ډېره پخه رشته د رور په باره کې چې دی څوک ترخه خبره نشي اورېدی لکه نور خو پسې ورځه بیا بدې ردې ویل اخو د سړي نه سره برداشت کړي یعنې ترخه خبره او د خپل رور خفګان نشي برداشت کولی لیکن ورځ به داسې یوم یفر المرء من اخیه چې انسان به د خپل رور نه تښتي و امه و ابیه او داسې ورځ ده چې د خپل مور او د پلار نه به تښتي د مور پلار د خواږه سو دنیا کې نور څه چاته انسان ته څه نه وي لیکن داسې سخته ورځ ده چې دوی به د یو بل نه تښتي بس افراتفري به وي نو دا اعمال چې دی چې ته زما نه عمل ونه غواړي د دغې وجې چې دی د خپل مور پلار نه هم تښتي وصاحبته وبنيه او د خپلې بیبي نه به تښتي دنیا کې دا هم ډېره خوږه رشته ده د بیبي متعلق څوک سپکه خبره نشي برداشت کولی چې د ده بیبي ته وکړی شي لیکن هغه به داسې سخته ورځ وي چې د دې به هم څه پروا نه وي انسان چې دی دا به د خپلې بیبي نه هم تښتي او وبنيه او بیا اولاد ډېر زیات خوږ وي اولاد باندې څوک د سره سخته نشي برداشت کولی لیکن د قیامت ورځ داسې ورځ ده چې په دغه ورځ به سړی د خپل اولاد نه هم تښتي الله پاک څه فرمایي ولا خلة دې آیت کې چې نه به څه دوستانۍ
یعنې یو د ملګری هم تعالی نیک عمل نشي درکولی، او ولا شفاعه، او په هغه ورځ به سپارش هم نه د الله پاک د حکم نه بغیر، یعنې داسې هم نشي کولی، یو عمل اخیستی هم نشي، څوک یې دله په مرګتیا کې هم نشي درکولی. او که یو سړی داسې کوي چې هلکه د هېڅ ورسره نشتی خو دی بغیر د حساب کتابه چې دی جنت ته ولېږي، نو دا به هم د الله پاک د اجازت نه بغیر نه کېږي، یعنې سپارش پکې هم نه چلېږي، صرف خپل عمل به پکارېږي. والکافرون هم الظالمون، او دا کافر خلک چې دی دغه هم ظالمان دي. ظالمان داسې الله پاک به دې ته ظالمان وي چونکې کفار چې دي دي خو نه جاني عبادت کوي، یعنې د خپل د عبادت تعلق چې د جسم سره دی هغه عبادت هم نه کوي، دارنګې مالی عبادت هم دا کافران نه کوي، بلکې کول خو پرېږده، بلکې په غلطه طریقه خپل جان یعنې خپل ځان خپل نفس چې استعمالوي هغه هم په غلطه طریقه استعمالوي، او خپل مال چې هم استعمالوي دې هم په غلطه طریقه استعمالوي. والکافرون هم الظالمون، دا کافر خلک چې دی دا ظالمان دی. مطلب دا تاسو ځان وساتئ، داسې مه کوئ څنګه چې دي چې دی د خپل ځان خیال ساتي، نه عبادت کوي بلکې الټه په غلطو طریقو باندې خپل جسم استعمالوي، دارنګې دي خپل مال په غلطو طریقو کې استعمالوي. الله پاک دې کې اشاره وکړه چې تاسو ځان د هغو په شانتې مه جوړوئ، بلکې چې کوم ځای کې د مالي عبادت حکم وي هلته مالي عبادت ادا کوئ، او بل کوم ځای کې د جسماني عبادت حکم وي هلته جسماني عبادت ادا کوئ. او دا دواړه داسې شیزونه دي، دا انسان دا جان او دا مال چې دا یو ډېر ښه شی هم دی، لیکن دا اکثر په لوی ګناهونو کې چې سړی اخته کېږي د دې د لاسه اخته کېږي، ځکه چې په بعضې موقعو کې د دې جان نه قربانۍ یعنې د خپل ځان قربانول غواړي، او په هغه موقع کې که د خپل ځان خیال ته ساتې نو ته به یقینا چې بعضې مثال په طور جهاد فرض شوی دی او ته د خپل ځان خیال ساتې چې زه به چې دی زما جان به لاړ شي، په دغه موقعو کې تا ګناه وکړو، فرض عین دې ادا نه کړو نو ګناه دې وکړو. دارنګې زکات ته یا نور چې دی مالي عبادتونه یعنې کوم حقوق چې د دې سره وابسته دي، اوس که ته شوموالی کوې په دې مالو او ته هغه حقوق نه ادا کوې، یعنې چې د الله پاک د طرفه پکې څه فریضه ده په دې کې زکات سره راځي یا نور د چا حقوق دي ورسره، نو چې ته هغه نه ادا کوې نو دا انسان چې دی یو لوی ګناه کې اخته شوې که نه. نو دا دواړه داسې شیزونه دي چې ډېر ښه شیزونه هم دي، لیکن دا دواړه دا جان او مال دی دا انسان په ډېر لوی ګناهونو کې هم اخته کوي. نو دې آیت کې الله پاک دغه متعلق چې د خپل مال چې دی د مالي عبادت وخت راشي نو دا خرج کوئ، ځکه چې یو ورځ داسې را روانه ده بیا انسان که ډېر ارمانونه وکړي نو هېڅ پکې هم کار نه کوي، یعنې په یوه طریقه هم ټولې طریقې الله پاک ذکر کړئ چې نه یې اخیستی شي، نه یې درته څوک په مرګتیا کې درکولی شي، نه دې څوک سفارش کولی شي چې بغیر چې دی د ده سره څه نشتی خو ویلې وي، دا هر څه به د الله پاک په اجازت سره کېږي، د الله پاک اجازت نه بغیر دا هم نه کېږي. ترجمې ته وکړئ. یا ایها الذین آمنوا، اے مومنانو، انفقو خرج کوئ، مما د هغې څه نه رزقناکم چې مونږ تاسو له درکړي دي، من قبل مخکې د هغې نه، ان یأتي یوم چې راشي داسې ورځ، لا بیع فیه چې په هغې کې نه خرڅول کېږي او نه اخیستل، ولا خلة او نه دوستانه، ولا شفاعه او نه سفارش، والکافرون هم الظالمون او کافران ظالمان دي.